دنکن فکر کول. دنکن فعل په جرمني ژبه کې دوه پغیپوزیسیون یا حرف اضافه لري، اوبا او ان. آیا د دې دواړو په فرق باندې پوهیږي چې کوم وخت د کوم یو نه باید ګټه واخلو؟ که نه پوهیږي هیڅ خبره نه ده، په دې ویډیو کې دواړه یو ځای زده کوو. ان کله چې تاسو د یو څیز په یاد کې ولیدلی یاستئ او د هغې په اړه فکر کوئ، نو د ان پغیپوزیسیون نه د denken فعل سره یو ځای ګټه اخلو. Zum Beispiel: Ich denke an meine Familie. زه د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوم. Oder Ich denke an meine Kindheit. زه د خپل ماشومتوب په اړه فکر کوم. Über کله چې تاسو غواړئ د یو څیز په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړئ او اوس د هغې په اړه فکر کوئ، نو د اوبا پغیپوزیسیون نه د denken فعل سره یو ځای ګټه اخلو. Zum Beispiel: Was denkst du über die neue Lehrerin? تاسو د نوې ښوونکي یا د نوې معلمې په اړه څه فکر کوئ؟ Oder Was denkst du über den Vorschlag? تاسو د دې وړاندیز په اړه څه فکر کوئ؟ همدومره دا و د دې پغیپوزیسیونونو فرقونه د denken فعل سره. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې وګورئ، نو جرمن ان پښتو در سره فالو کړئ. Bis bald. Tschüss.